د جبر نه باغي د انقلاب سړي د نه مري د وخت د ګزارونو د جواب سړي د نه مري. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج نور ډېر قدرمند علما، مشرون، کشرون، ځوانون د ټولو په اجازه ملګري تفصیلي مجلسونه وشول، په مختلف مسلې خبرې وشوې، خو زه نن د دغه شي نه انکار نشه کړلی چې یو انګوره دانه نن ټول وزیرستان، ټول پښتین قوم د ډېرې سختې حالاتو سره مخامخ دی. نن کمیش وکسي زمیش علما به عزته کوي، خودکش چې کټ پې کېږي. نن کمیش وکسي زمیش په سپین ږیري باندې حملې کېږي. نن کمیش وکسي زمیش تور سرۍ به عزته کېږي. نن کمیش وکسي زمیش په وطن کې کاروبار دا دروخه بند کړی دی. ملګري دا یو ریڼ حقیقت دی، دا یو سپین حقیقت دی چې پاکستان دا صرف د پنجاب محدود دی، دا صرف پنجاب دی. که آئین دی په پنجاب کې دی، که قانون دی په پنجاب کې دی، که انسانیت دی په پنجاب کې دی. او زمیش د پښتونخوا وطن دا درې صوبې دا د جنګ د پوره سوتلې دي. په دا باندې دا بزنس کو، نن دا د مو په وینه بزنس کو، نن دا د مو په کور بزنس کو، نن دا د مو په عزت بزنس کو. دا د دغه وطن یو اجرتي قاتل دی. تل یې زه مړ کړی یم، تل یې زه بېکوره کړی یم، تل یې زه د خاورې سره خاورې کړی یم. زه درته خپل جرنیل نه ویایم، زه درته خپل فوج نه ویایم، زه درته خپل ملک نه ویایم تر هغه پوره چې څو پورې زموږ سره آئیني قانوني چلان نه وي کړی. ملګري زمیش نن شلم ورځ شو چې په دا خاوره کې نوسي. نه د دغه فوج نه میش خودکش جکټ غواړي، نه د دغه فوج نه میش پامینه غواړي، نه د دغه فوج نه میش جنګي نه غواړي. میش هغه آئیني قانوني هغه غواړي چې ته جوړ کړی دی، د دغه ملک وکتارونه جوړ کړی دی. خو دا فوج، دا ادارې دا قانون نه ماني، دا آئین نه ماني، دا غونډاګر دي، دا بدماش دي. او میش دا ورته وایي چې تو دا بدماشي، دا غونډاګردي، دا مستره هلته لیدو بیا به سره کسي. تر هغه پوره و زمیش مزاحمت جاري وي چې څو پوره تو د میش مطالبې نه وي منلې. ملګري زه خپله خبرې په ده یوه شعر درته ختمومه چې د زړه درزا نه په نغمې د انقلاب جوړوم، د زړه درزا نه په نغمې د انقلاب جوړوم. ستا د ظلمونو د کیسو نه به کتاب جوړوم. حلالوي مې چې په پټه خوله په پڅه چاړو، حلالوي مې چې په پټه خوله په پڅه چاړو. داسې نظام ته به د خپل ځانه قصاب جوړوم. ډېره مننه، ډېره شکر.